وایي زموږ د مینې خوږ نظر دې د کابل سره وي، زموږ د مینې خوږ نظر دې د کابل سره وي، زموږ روزه زموږ اختر دې د کابل سره وي. او اسلام آباد ستا اسلام ورباندې لوبې وکړې، اسلام آباد ستا اسلام ورباندې لوبې وکړې، آزار باغي آزار منکر دې د کابل سره وي. اتا وفاته بلنه ورکوم چې راشي د ترنم پټال مو وزنګوي. د دې غونډې قدرمن صدر او راغلي میلمانه د ټولو په اجازه وایي اوس بې نکریزو لاس او پښې به مې دنیا وویني، اوس بې نکریزو لاس او پښې به مې دنیا وویني، زمار د کور دیواله ولې نړېدې اختر کې، او یوه د پلار قبر ته ځي بله د ورور قبر ته، یوه د پلار قبر ته ځي بله د ورور قبر ته، پښتنې پیغلې سوې والله زرې زرې اختر کې. وای یو غزل ده، وای د ژوند غوښتلو غږ مې د دنیا ته رسېدلی، د ژوند غوښتلو غږ مې د دنیا ته رسېدلی، دا ظلم دی قسم د انتها ته رسېدلی. او دا اوس چې دا ویده وګړي ټول راپاڅېدلي، دا اوس چې دا ویده وګړي ټول راپاڅېدلي، فریاد د امن سولې مې الله ته رسېدلی، او په تړمو تړمو اوښکو او سرتور راپسې راغلی، په تړمو تړمو اوښکو او سرتور راپسې راغلی، زما د قیدخانې خبر بابا ته رسېدلی، او ته ګوره چې سبا ته یې فتوا د کفر راکړي، ته ګوره چې سبا ته یې فتوا د کفر راکړي، زما فکر نظر د دوی ملا ته رسېدلی، او منم چې په خوږه ژبه بې زر راته ډالۍ کړي، منم چې په خوږه ژبه بې زر راته ډالۍ کړي، زما سپېڅلی شعر راته وفا ته رسېدلی. مننه. مننه وفا صاحب. زیار صاحب وایي دا ثواب غونډۍ د هوت زر ځله، دا ثواب غونډۍ د هوت زر ځله، څوک چې ګل ته ګل او خار ته خار وایي، هر چیرته چې ستایي عربی ستایي، بد چې ملا وایي نو په زیار وایي.